په مزار شریف ښار کې د شمال زون په کچه د فوټسال سیالۍ چې د بلخ ولایت په کوربتوب او د سمنګان، جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو ترمنځ پیل شوې وي. د بلخ ولایت د اتلولۍ په ګټلو او جوزجان ولایت د دویم مقام په ګټلو سره پای ته ورسېدي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ادارې رئیس وایي د یاران عمر لوبډله چې په دې سیالیو کې له بلخ ولایت څخه استازیتوب کاوه او اتلولي هم ګټلې ده، اوس به د هیواد په مرکز کې د شمال زون په استازیتوب سیالۍ ترسره کوي. دا د زون په سطح باندې دا لوبې کیږي او د دوی څخه بیا یو ټیم هغه مشخص کیږي، هغه به بیا ځي په مرکز کې به د زون نمایندګي کوي. نو دا تقریبا د 3-4 ورځې کې دا لوبې شروع وي چې په دې کې خوشبختانه بلخ ولایت اول سو او جوزجان به اوس قریب د یو لوبه پاتې ده، هغه به انشاءالله د هغه نایب قهرمان سي. له بلې خوا د یاران عمر لوبډلې روزونکی چې په دې سیالۍ کې د بلخ استازیتوب کړی وایي چې د دغې سیالۍ ګټل به یادې لوبډلې ته د هیواد په مرکز کې د سترو سیالیو لپاره لاره هواره کړي. تبریک میگم به تمام ورزشکارای ولایت بلخ که قهرمانی میان 5 تیم شدن. انشالله که ما بعد از این هم مسابقات دموری داریم، میخوایم به اونجا قهرمانی بگیریم. البته بعد یک هفته بعد از این تاریخ میریم بخیر طرف کابل، مسابقات مرکزی است که بعد از اگر ما انشالله قهرمان شدیم میریم به ایسیلی قهرمانان فوتسال. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي د داسې سیالیو له ترسره کېدو څخه خوښ دي او د هیواد د بدني روزنې له ریاست څخه غواړي چې د ولایتي سیالیو په ترسره کولو کې دې لا زیاته همکاري وکړي. بسیار خرسند هستیم از اینکه همین برنامه برای ما برگزار میشه بین ولایت‌های سمت شمال. امروز چهره‌های خوبتر برتر از بین ما انتخاب میشه برای زونای مرکز و بازی‌های ملی. دیگه احساس خوشی و خوشبختی میکنیم برای خود. از ریاست تربیت بدنی افغانستان میخوایم که همیشه همچون مسابقات و همچون تورنمنت‌ها را برگزار کنه برای رشد جوانان و نوجوانان. د یادونې وړ ده چې دا سیالۍ د فوټبال ملي فدراسیون لخوا په بیلابیلو زونونو کې ترسره شوې وي چې د یاران عمر لوبډلې د بلخ ولایت په استازیتوب د هیواد د شمال زون اتلولي پرته له کومې ماتې د 12 نمرو په ترلاسه کولو وګټله.